عايزان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمای من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء وای کچيري د یو ورور پر بل ورور باندې حق دی د یو ورور پر بل ورور باندې مطلب حق باندې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وس لا تاسو یو د بل سره وبخشي وس لا تاسو یو د بل سره وبخشي معپجنی وغواړه ورسه پر لاسه مچکا ننواتی ورسه سیدان ورولا مشران ورولا ملایان ورولا ځان په وبخشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به نه درهم نه به دیناری نو چې الته درهم و دینار نستا نو به ته څه چم کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ستا نیک عمل به ود تور کول کیږي ستا نیک عمل به وهغه سړی ته ورکول کیږي چې په دنیا کې تا ظلم ورسره کړی دی ناجایز دی ورسره کړی دا بد دی ورسره کړی دی نو ستا نیکی ستا کلمه ستا المنز ستا عبادات ستا تلاوات دا هغه ته ورکول سي که بیا ستا عبادتونه کم ولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ګنايو برخصل کیږي ستا پر ورځ به شول کیږي وسلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو د بل سره وبخشي وسلا یو د بل معافی سره وکي وسلا یو بل تعفو چې د هغه وکي د قیامت په ورځ نه بیا گنجائش نستا چې زه تا معافوم ته ما معافی زه وتا ته معافی کوم ته و ماته نو بیا مجبوری ده کما ستا سره ظلم کړی و زمان یې کوي به تا ته درکول کیږي که زمان یې کوي ختم سولې ظلم زیات وو ستا ګناو به بیا پر ما باندې ایښول کیږي بس بیا دغه ترتیب دی بیا دغه انداز دی نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام فرمایي وسلا تاسو یو د بل سره وبخشي زموږ ته په پښتنو کې خو عاجزانو چې خاص یو سړی حج لري بیا پر کورو ګرځي پر همسایګانو ګرځي قریبانو ګرځي ورور څک ساده اج صاحب اج لري نو بیا وای نو بس وس د خلکو سما په اخلي دا وهغه نو زموږ ته دا معافي چې د عاجزانو هغه یو هغه رواجي او رسمي او معافي پاتې سوی ده نور شی په مابینځ کې نستا چې یار ملګری دوست پیدا کړي په دا پوهه چې یار ما د سره بد کړی دي و زه په دا پوسم چې یار ما ستا غیبت کړی دي ما په تا صفت ویلې دي ما پر تا بهتان ویلې دي نو زه بل تا معافي وغواړم زبا لتا معافي وغواړم یا زره ولر سویم ستا 100 روپۍ ما خورلې دي ما ستا 100 روپۍ خورلې دي ته نه په خبر نو زه به تا ته چې ته ما ته معافي کوه اپره توکه هغه چې معافي درته انسان دی در خپل په میورت غلط توري وتلې یو غلطه خبره در پسې کړي چې په خبره نور انسان دی دنیا دا دا شیخ صاحب مولانا زکریا صاحب رحمه الله په درس بخاری کې لیکلي دي فرمای چې کچيري د یو چا پرتا حق باندې وو هغه سړی په دې خبر نه وو مثلا یو سړی دی ستا غړي اخلا کړی ستا تسبیح اخلا کړی دی ستا بل بټوا اخلا کړی دا اوس وخت په مابینځ کې تیر سلو وس نه لري سایکل موټر سایکل غړي بل دا وده تور ټیک سلو وخت مابینځ کې تیر سلو نور ته وای هغه سړی ته ما ته معافي کوه معافي كلان او جزءا كلي او جزئي كلي او جزئي دا معنا کته په خبرې کنه په خبر و هغه شان ما ته معافي وکړه دا شیخ صاحب رحم الله فرمای دا مور ته واسطه په کور کې وخت په یاد ته دونه غټ تاوان وسو هغه تاوان ما در ورسو بیا خو جنگ جوړیږي بیا جګړه جوړیږي بیا معافي نستا بس ورته ورته یار ما ته معافي کوه د چش معافي درته وکما کېدلی سي زما د خله زما د لاس ما پتا پسې څه ویلې بس معافي کوه ټیکسلو دا توري یو د بل بای سړی معافي چې د هغه سره واخلي معافي ډېر ضروري ده ډېر بیا مشته داس خلک یو په داس معاشره کې وسیږو چې خامخا یو په بل پسې لږ نه ډېروم نه بیخ ډېر بد سره وایو عذابدوم نه سره وایو په زړه کې نفرت سره کیږي په زړه کې مې کرکه جنې کیږي نو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر درهم و دینار مخکې اوس دنیا دا یو سړی په 100 روپۍ راځي کولای شي تاوان د 100 روپۍ ورسولې په 100 روپۍ راځي یو سړی ته د 100 خبرې کړې دي
په 50 خبرې راځي لیکن د آخرت پر ورځ به دا خبرې در سره نشته ټیک شو نه بیا دا ټیم ستا بس الله رب العزت فرمایي ورسه دا حق را دا حق زه نه لرم الله فرمایي خپل نیکی ورک نیکی نه لرم الله فرمایي د ګناه پر سر چیرته هغه د ګناه هم نس ډېر بزرګ سړی دی نو بیا اوس په څه چم کوي و جهنم تیار یا خو دې سړی سم معافي وغواړه د قیامت پر ورځ معافي وغواړه کې معافي درته وکړه ښه خبره ده کني جهنم ته تیار څه څو قدر چې تر څو پر الله رب العزت معافي ورته کوي دا بنده چې هغه معافي ورته کوي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.